متشتت او انفرادي خیر چې دی هغه دغومره قوت نه لري چې د منظم باطل په مقابل کې ودرېږي. نو ځکه انبیا علیهم الصلاة والسلام دا کار په اجتماعي شکل باندې دغه کړی و، اجتماعیت یې جوړ کړ او دغه اجتماعیت یې به د منظم باطل په مقابل کې ودرو او هغې سره یې ټکر کړ. او کله چې ټکر شو باطل به داسې شو د قرآن کریم په تعبیر باندې چې بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وی دا حق راخلو او د هغې په وسیله باطل په دې سر باندې ولو. نتیجه دا کیږي چې فیدمغه سر مات شي او د هغې دماغ راووځي. په خبره ورسېدی حق کې به دغومره زور شته دی، خو په شرط د دې چې د حق علمبرداران خو لږ میدان ته راشي